زه چې کور نه راوتمه په سحر کې راته مور مې دعاګانې وکړې ورکې زه چې کور نه راوتمه په سحر کې راته مور مې دعاګانې وکړې ورکې د حلالو مزدوري دې په نصیب شه خدای دې راکړي د حلالو مزدوري دې په نصیب شه خدای دې روغه سټه راوړه مازدیګر کې د حلالو مزدوري دې په نصیب شه خدای دې روغه سټه راوړه مازدیګر کې لمده ژبه د ډېر زر اوړي راوړي ډېر احتیاط کوه په چا باندې باور کې هسې نه چې د املوکو تول کې لاړ شي ځان د سر سړی جوړ نه کړي په لښکر کې خېټه هر وخت د ډوډۍ محتاجه ساته بیا به بل څه درله نه راځي نظر کې خېټه هر وخت د ډوډۍ محتاجه ساته بیا به بل څه درله نه راځي نظر کې د ابۍ بچي پې پرې نه دي خانیه دا پیسه ګورئ سوري وباسي غر کې په یارانو اعتبارو کا خواباسا په یارانو اعتبارو کا خواباسا دو مخونه وي د بعضې خلکو سر کې صدر صاحب په اجازه باندې غزل بل ویم دا غزل سیاب صاحب ته په خاصه توګه باندې ډالۍ دی چې ډېر تکراري غزل دی بنګړي راله راوړي دي خپل رور په ځان اخته شي بنګړي راله راوړي دي خپل رور په ځان اخته شي لاس پرېږده راله مه راکوه زور په ځان اخته شي او بنګړي که مات کړي مور نه به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې دې جوړ کړی هسې شور په ځان اخته شي بنګړي که مات کړي مور له به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې دې جوړ کړی هسې شور په ځان اخته شي د لارې سر دی پرې مې د چې لاړه شمه کور لا راګوري دروازه کې راله مور په ځان اخته شي زما خو دې خوله ماته شي خیري زما نه وشوي په تا خو دې هېڅ نه کېږي خو نور په ځان اخته شي او یک ترور د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی دې زوی له دې ما وکړه که نه ترور په ځان اخته شي د وریځو سوال مې کړی و باران ورسره راغی د وریځو سوال مې کړی و باران ورسره راغی ریبار مې ورلېږلی و جانان ورسره راغی و لمده 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 و د یخنۍ نه رپېدله راغاړې وتم باندې لړزان ورسره راغی چې د ګلۍ که د باران شور دی کوټه کې ناست یم مخوران شور دی بهر وتی نشم ساړه مې کېږي خدای خبر کوم ځای کې روان شور دی هلته بهر باد او باران غوسه دي دلته زما او د جانان شور دی په دریمڅه کې برېښنا پړک پړک کوي تندر غورځېږي د اسمان شور دی دنیا ورانېږي نه کلارې کښېنه ستا په غوږونو کې قربان شور دی زموږ د خټو جوړه شوې کوټه عباسه دې له په تاوان شور دی او غزل دی درمان صاحب چې غربته لږ مې پرېږده دا وختونه محترم دي دا لاس کتاب له جوړ دی او دا ګوتې د قلم دي د درمان صاحب غربته لږ مې پرېږده دا وختونه محترم دي دا لاس کتاب له جوړ دی او دا ګوتې د قلم دي ټوپکه د دې تېر عمر حساب را سره وکړه تاسو کړي ته ووایه ستا کوم کارونه سم دي زه هم امن پرست یم ته هم په وطن مړي بیا ولې دا د وینو سیلابونه چم په چم دي او منم د اختر شپه ده خو قربان نه داسې نه ده دا چغې چې دي دا د خوشحالۍ نه دي د غم دي عباسه زه به سر څه سلامت ساتم دلته جنګ ښه ډېر زیږولي خو د امن بچي کم دي او شیرباز صاحب ته دغه څو شعر ډالۍ دي چې مور ورته وایي هر وخت مخوره دا چڼې لوري کنې د دې ځای نه دې ولم په پڼې لوري او دومره خوږی چې مې خولې درله اوبه وکړلې مړ یو کب خو راله راکړه د مڼې لوري دومره خوږی چې مې خولې درله اوبه وکړلې مړ یو کب خو راته راکړه د مڼې لوري او زه درله ویمه چې راجوخته شي او غاړه راکړه صاحب صاحب تا راله جام لاس کې نیولی د کڼې لوري زه درله ویمه چې راجوخته شي او غاړه راکړه تا راله جام لاس کې نیولی د کڼې لوري د وخت راکول ډېره مننه